نو غرض او راز پکې داو چې چونکه دا آخري کتاب دی او عمر پکې زیات ولګي نو مولانا قطب شاه صاحب په دې یونیورسيټي کې یو ډین تیر شوی دی الله دې غریق رحمت کی دا ډېر لوی عالم یو هندو ته یو ورځ پوښتنه وکړه چې جی مونږ چې دا خپل کتاب د سیتارام کتاب وایو یا سیکان د ګورو نانک کتاب وایي نو مونږ په داسې خوځو نه داسې قرآن ویلی قرآن چې وایي سړی داسې خوځ نو هغه هندو ته تپوس کوي چې سیک په ګرند ویلو نه خوځي مونږ په خپل د سیتارام په کتاب ویلو خوځو نه داسې تاسو دا مسلمانان چې قرآن وایي دا داسې خوځئ ولې اوس وایي په ایمان دا جواب کولی شي دا خوځئ ولې هسې وایم چې مونږ ترخې پچی رحمان بابا وایي چې وی کبھی کیانے لدشات و لخت ورکی کبھی کیانے لدشات و لخت ورکی عقوبت بت ترخی پچی گزارشی ولی پغاڑا دی چی دکیانے کرلی وی که اغا ولکی تد ابو پزے شات ور ترا پریدی شات یعنی دکیانو لخو خلق ابو ورکی کر او تاسو د ابو پزے ور تا شات ورکی لیکن اب بکیانا چې موسم راشي نو داغی اغا گٹ کی چی دی اپا که کما میوه چی نیولی بکیانی آکا اسا کئی دا زہر و نزیاد تراخی اغا شاد چلان دی تا کم لختے ور کڑے دے نو اغا شاد و اثر دا بکیانو پا میوه باندے نکی نو رحمان بابا وی چی کبھی کیانے لد شاد و لختے ور کی کبھی کیانے لدشات و لختے ور کی عقوبت بت ترخی پچی گزارشی دا قوم بکیانا دا بکیانا او دی قوم کی بم دا اہلیت پیداشی چی دا چا غیر مذہب والا جواب زمون یو امی سڑیو دا اہلیت با دی قوم کی پیداشی پدی پاکستان کے دس آرام تو پاتے نشو چے دے قومو نکڑو نور سشتنا کنی اغیتم دوی تیار سشتنا یعنی مور سر بدفیلی کول خو ستاسو عقل منی قسم پا خدای دے چے دے قوم مور سرم بدفیلی کرے دا اوریدو در تنوے خور سر سوک بدفیلی کئی پا خدای قسم چے ضرور نا حامل شوی خور ما قتل ضرور خور گنگای دا و حملش پلار تے تپوس کئی دا چی شمدید خبر دا چی داوالی آگے پرور گو تکی خواہ چی دا دکی خواہ دا مور نکمی دی قوم اس موجود دی اس چی خواہ سر بدفیلی کرے اس موجود دی نازیزانو دینا پا خواہ نور آرام توب شتنانو دا قومی سوکی اکم گناہ دا چی دے بدبخت و ذلیل قوم پہ صرفا اکڑا کم گناہ دا او پا دی کی مونگ ٹول شریکی مونگ ٹول ملیان دا دی قوم خیرات خواردی پا دغا مردارو شیطانتونی چی پیدا کئی اغا مال جماعت ترازی اغا زخرم دا چی مردار شی دا دا جنازی سرزلار شم اپاغی پیسوی چی کم کپن اغستی اغا ٹوٹا ظالم اغا سقاتی چی ورپسیوستی اغا پیسے ظالم پا دی مرداروں کی مونگ ٹول ورسر شریک خیرات چی ورپسیو کی تاسو دا ٹولو نمخ کلار شیو آغور لاس پا گیروم راک آگئی چا سلویختی ورپسی کری یا جمعہ ورپسی کری یا پیلنگیو مگئی پا آغورو لاسونو یا چی دے گیری پیدر سے غوڑی کر اور آروان یہ غاخونو کے ڈکے وحائی چرتا کور دیورانو تلیوی فلانی سلی اختیار جواز کڑے نسو تیری نو پا دی مرداروں کی مونگ پلار شو ختمو کو وی خرو او تاسو امدا سے لار شی ورتکی نہیں وی خری نو دی مرداروں کی مونگ ٹول شریکیو ٹول میں قوم داس وقتی میں چاہتا وی چے دا قوم بسنگ ٹکی گی دا بسنگ کی چے دا ملک سربراہ بھی دی نہیں دا ملک سربراہ عیاش دا ملک سربراہ لوفروی دا اغا ملک قوم بٹک شی قوم خدا اغا ملک ٹکیگی چی دا کم ملک سربراہ دا خدای نیری
زمون د ملک سربراہ دے نواز شریف صاحب، محمد نواز شریف. نواز شریف بچاوی نو دور آرڈر وکړو چې زمانوم سره به محمد نواز شریف وایي. لندن ته روان دی، د جان میجر د لندن د وزیر اعظم سره به کرکټ میچ کوي، سره د بلبل روان دی. نو د جان میجر بلبل بمی او د بلبل بمی. د کوم ملک سربراہ چې داسې وي، هغه ملک قوم نه دا تپوس کوي چې لکه هندو دا سوال کړي تاسو له جواب درځي، خاورې په سر درځي. انسانیت دې قوم نه ورک، د انسانان نه دي. رحمان بابا شعر دی وای انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، کبوت سلزله د سروشي انسان نه دی. بوت د سرو زرو موله جوړ کا، هغه ته انسان څوک وای؟ دولت سړی سره راغی، په دولت خو نه انسان کی. دولت ته جائیداد دے، په دې سو کې انسان کیږي نه. انسانیت جدا شے دے چې الله پاکي پچا کې وای، جدا شے. لوی لوی دولتمند خانان نوابان چې وی ګوري د انسانیت نه بده زړه تور شي چې دا د خر بچي خواړو انسان نه دی. دولت دا څه شی دی لکه په خر خزانه بار کې، نو خر انسان شو. جائیداد خو خرو ته هم خدای ورکړي، په دولت او ورکولو باندې یا جائیداد ورکولو څوک د انسان بچي کیږي نه. مال او دولت لوی ورکړي یو لوی د سور بچي. کلری خبره راځي درته پسترګو خیمه زستاسو دوا ده چانه یریګم شرمېګم نه، پسترګو درته خیم چې دا دولت وګوره، دا جائیداد وګوره او دا د کردار وګوره. نو عزیزانو ملک هغه ټکیږي چې اوله یاره د ملک د سربراہ د خدای په زړه کې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپې ګرځېدو، په یو کور نه د جګړې आवाज راغی. نو دا کور دروازې ته غوږونی وداس. نو د مور او د لور جګړه وا. مور ورته وی چې بچیا دې پيو کې وبو واچوا، کمی دي سبب پیسې ګجر کمی ور کوي. نالوري ورته وی چې مور حضرت عمر آرډر کړی دی چې په پيو کې څوک وبو وانه چي ګوره کینی سزا به ورک. لوري دا وینو مور ورته وی چې بچیا نیمه شپه ده، دی وخت کې حضرت عمر چرته دی او دبا پروتی زرو بو واچوا پدې کې. نالوري ورته وی چې مور که حضرت عمر او د پروت ته، نو د حضرت عمر خدای خو د نه لیکن اخو ویخت اخو ما ته ګوري لګیا دی. د کوم حکمران په زړه کې چې د خدای یری کاغه په کور کې پروتیم، نو د قوم په زړه کې د خدای یری په کور کې غلط کار دی. زمون حکمرانانو په زړه کې د خدای یره کم زید. دلته دوه ډم خانې دي، دوا، یو انټر کانټیننټل دا او یو نشترحال دی. چې پیښه شي په دې کې د ملک د معززینو او د ملک د شریفانو تماشاو کوي چې دا زمونږ د ملک شریفان دي او دا د ملک معززین دي. د پانډای او د لاهور ډبې راغلي او ورته غړيږي او د دوی خزه او نر ورته ناشتي دوی تماشا کوي. دا د ملک معززین. ستا د ملک وزیران ورته ناشت، دا وزیران چې دا تاسو ورته ټوکرای ټوکرای کیږي او چر تراشی ورته نیلی چیلی کیږي چې منیسټر شیب راغله، منیسټر شیب راغله، وای تخله ماتش په خلق کې د ناسور دانی او خېجه منیسټر شیب راغله. دې منیسټر ته ته وای چې ته په کور کې سال دې ته سکه او ته ژوند څنګه تیرې، ستا په زړه کې د خدای یاره څومره ده. نو عزیزانو مونږ ټول تبایو، زمونږ ډېری غرقه ده. مليان په لاهور کې مولا چې لیډی ډیانه ته لوپټا ور په سر کړو، اوسه بل کار کړي. اپ 20 گریډ کې د کمیټه افسر دی، اوس هغه ریټایر کیږي. نو داوا کړی دا چې دا زما عمر غلط لیکل شوی دی، زما عمر لا سالور کاله پاتې. د لاهور د شاهي مسجد امام دی. اوس به څه کوي د کتولی پلارا اڅورانه بچو یو خو دې زه کتوله نامه وا، خو چې څورانه به وکول به اوس به څه کوي د کتولی پلارا. نو کتولی پلارانو اوس به څه کوي؟ داسې به امی سره مونږی جاهل بم داسې ونکی لکه مونږه چې کوم معاشره ټوله داسې. نو عزیزانو عرض مې داو چې اندو تپوس کوي چې تاسو دا مسلمانان داس خوځي ولی چې دا قران وایي. نو مولانا قطب شاه صاحب غنم او منګه راوړو د دې علماو د درد تا ګوره د پخوانو
اوس مونږم ځان ته علما وایو مليان وایو زمونږ دا کرتوتونه دي. مولانا قطب شاه صاحب ړکې وایي چې دا هندوس ښه پویول غواړي او په عقلي دلیل پویول غواړي چې د دړکې دا خبره نه نوځي. غنم یې راوغوښته او منګی یې راوړو، چې راوړو نو منګی د غنمو ډک کو، بیا یې منګی داسې وخوځولو، چې ویې خوځولو نو هغې کې ځای پیدا شو، نو نور غنم یې پکې واچو، بیا یې وخوځولو پکې نور ځای پیدا شو، بیا یې پکې نور واچو. د هندو ورته کته، ورته ویل سیټه ودې لیده چې دا غنم په دې منګي کې څومره وخوځې نو ځای پکې پیدا شي نو نور پکې. مونږ په دې قرآن خوځو ځکه چې یک دم کوایو نو زمونږ تر مرای راځي دننه ځای نه پیدا کېږي، نو مونږ داسې خوځو چې دننه د قرآن ځای پیدا شي، نو بیا نور قرآن دننه لاړ شي، بیا داسې وخوځو بیا پکې نور ځای پیدا شي، بیا نور دننه لاړ شي. هندو په ځای ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مولانا صاحب داسې جواب دی وکړو چې ما سره د دې جواب نشته. نن د الله د قدرت ټول مناظر ښکاره راغلي. ما سره یو دوه کاغذه پراته دي. په جرمني کې دوی اوس په کمپیوټر باندې یو ریسرچ کړی دی. کمپیوټر پیژنئ؟ څه کار کوي؟ طالب څه شي طالب؟ منیا او قدري اوس وې تر اوسه چلته وي، یعنې زما د نیکه په ځای دی اوس منیا او قدري وایي، اوس د سره په څه چل. کمپیوټر باندې دوی یو ریسرچ کړی دی. د انسان دننه دا لړماش دی، دا د خوراک نلې نه والا تر کلیجی او پیپړو دی پورې په داسې ترتیب باندې جوړ دي دننه د دې ځای نه والا تر دې ځای پورې، په دې ځای کې په داسې ترتیب جوړ دي چې هغه لا اله الا الله محمد رسول راشي. ما سره پراته په جرمني کې یو ځنګل دی، په هغه ځنګل کې چې دوی ریسرچ وکړو، هغه ریسرچ دوی فوټو کړی دی. په ونو کې د ونو لرګي او څانګې داسې یو بل سره یو ځای شوي دي او داسې ښکاره ولاړې دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ښکاره دا د جرمني تحقیق دی او دا د امریکې تحقیق. نو الله په ونو په پیپړو کې ورته وښودل چې الله یو دی او محمد رسول الله د هغې برحق پیغمبر دی. په ځنګل پخوا خو داسې به کېده که نه چې ابو جهل به کاڼي په لاس کې راوړه او پیغمبر ته به وایي چې دا څه دي، او پیغمبر به په معجزه معلومول. کاڼي به کلمه وویله چې لا اله الا محمد رسول الله. سپوږمۍ به په ګوته په اسمان کې نیمه کړه. پخوا خو به دا معجزې وي. اوس معجزې راشي دي په کمپیوټر معلوموي چې ځنګلو کې په ونو کې الله لیکلي دي چې لا اله الا الله خدای یو دی او محمد د هغې برحق پیغمبر دی. نو زما عزیزانو ځنګل هم دعوه وکړه چې الله یو دی او پیغمبر د هغې برحق پیغمبر دی، او د هر انسان سینې هم دعوه وکړه. نو ما نه یو ملا تپوس وکړو چې د کافر په سینه کې هم لا اله الا الله لیکلي دي. تاسو خیال را د کافر په سینه کې هم لیکلي دي. دا یو کلنکاري غوندې وکړه که نه، ملیان خو زورور خلق دی تیریږي. ویل د کافر په سینه کې هم دا ته چې وایې دا لړماش دی او پلانی دی او ډنګری دی لیکلي دي. مالاو د کافر په سینه کې هم لیکلي دي. ویل کافر کې څنګه لیکلي دي؟ مال حدیث دی ویلي دي؟ نه دی ویلي. مال نه دی ویلي، خفه نه شي. که دی ویلي دي پې پوه نه. ما هر حدیث علی وجه البصیرت ویلی دی. د پیغمبر حدیث ته کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. هر معشوم په فطرت اسلامی پیدا کی. هر معشوم، کدی یهودی په کور کې دی، کدی نصرانی په کور کې دی، که هندو په کور کې دی، کدی سیک په کور کې دی، کدی مجوسی په کور کې دی. د هر چا په کور کې چې معشوم پیدا شي نو په فطرت اسلامی پیدا یا مسلمانی. او دا کافر چا کړو؟ پیغمبر وی فابواه یحودانه ویجوسانه وینصرانه. مور او پلار بیا یهودی کی، نصرانی کی، کافری. تاسو خیال راغی؟ نو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. هر سړی په فطرت اسلامی پیدا کیږي او داغه په سینه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله نقشه موجود. نو ویلې والله پوش بل ور سره یو ویلې
چې مرشم دا کلمه ور سره اوس دا جواب تاسو کوي چې مرشي دا کلمه ور سره بیا دې بدن له عذاب خدای څنګه ورکی چرته چې کلمه لیکلی دا بیا تاسو ګورئ. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې قرآن کریم دا ټول متن دی او دا الحمد نواله تر والناس پورې دا ټول اجمال دی.